لسم سوال دی چې الله تعالی چرته دی؟ جواب: الله تعالی د اسمانونو نبره د عرش د پاسه دی. قرآن کریم په سورة الطه کې الله سبحانه وتعالی فرمایي: الرحمن علی العرش استوى. رحمان ذات د عرش د پاسه دی. د استوا معنا په صحیح بخاری کې د نقل ده ای علا وارتفع. الله سبحانه وتعالی د عرش د پاسه اوچت مستوی دی. دا به زمونږ عقیده چې الله د ذات په اعتبار سره د عرش د پاسه دی. څنګه چې د هغه د شان سره مناسب وي دغه شانتي الله سبحانه وتعالی د عرش د پاسه دی. دا به زمونږ عقیده او ایمانی. نه به موږ په دې کې خپل سوچ چلو، نه به موږ په دې کې خپل رائے چلو، نه به موږ په دې کې خپل فکر چلو. بس زمونږ په دې باندې ایمان دی چې الله موږ ته فرمایلی دي چې زه د عرش د پاسه یم. دا سوچ بنه کې چې د عرش به څومره الله لوی دی که عرش لوی دی. بعضې خلک ځان ته دا وسوسې راچوي. نظم محترمو، الله قرآن کې فرمایلی دي زه د عرش د پاسه مستوی یم. زمونږ ایمان دی په دې چې الله د عرش د پاسه مستوی دی، ځکه موږ ته زمونږ الله فرمایلی دي. نو زمونږ په دې باندې ایمانی. څنګه مستوی دی په دې به سوچ نه کې، څنګه چې د هغه د شان سره مناسب دي، څنګه چې د هغه د شان سره لایق دي. حدیث کې راځي، صحیح بخاری او صحیح مسلم کې حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای: ان الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش. الله سبحانه وتعالی یو کتاب لیکلی دی او هغه کتاب د الله سبحانه وتعالی سره بر د عرش د پاسه دی. نو حدیث نه معلومیږي چې د الله رسول فرمایي چې الله د عرش د پاسه دی. نو زما او ستا به دا عقیده او دا ایمانی چې الله د ذات په اعتبار سره د عرش د پاسه دی، د علم په اعتبار سره هر ځای کې دی. موږ ټول داغه په علم کې هیڅ یو کس داغه د علم نه نشي پټېدی. نو د ذات په اعتبار سره د عرش د پاسه او د علم په اعتبار سره الله سبحانه وتعالی هر ځای کې دی.